السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راغلی ما مسجد قباء او دا د اسلام د تاریخ لومبنی مسجد دی او دا مسجد چې کوم دی د دې بنیادونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو مبارک باندې ایښي دي. دا هغه مسجد دی چې نبی رسول الله د دې بنیادونه په خپل لاسونو مبارک ایښي دي او د اسلام په تاریخ کې اولنی مسجد دی، مسجد قباء. تاسو ټول زما سره وګورئ او درود شریف ووایئ یو ځل، ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. دا ټوله احاطه د مسجد قباء ده. مسجد قباء دی او دا مخامخ چې ورته کوم دی، دا مخامخ چې لږ رازوم کوم که دا مخامخ باغ تاسو ته ښکاري د قجرو. دا ډېر غټ باغ دې ته ویل کېږي بیریازق. په دې کې یو کوی دی، بیریازق ورته ویل کېږي. هلته نبي علیه السلام یې 2 رکعته مونځ هم کړی و. ویل کېږي چې د حضرت ایوب انصاري باغ و. دا اجوا قجوره کېږي دې کې ښه. دا مسجد قباء دی، بلکل دې باغ ته مخامخ.